بیا ځینې صدوقیان چې د مرګ څخه وروسته د بیا را ژوندي کېدلو څخه منکر وو عیسی ته راغلل او د هغه څخه یو سوال وکړ استاذه موسی په شریعت کې مونږ ته لیکلي دي چې که چیرې د چا ورور مړ شي او ښځه یې ترې پاتې شي او اولاد ونه لري نو د دې سړي ورور باید د هغې کونډې سره واده وکړي تر څو د هغه اولادونه پیدا شي او هغه د مړه ورور اولادونه وګڼل شي نو داسې وشول چې ورونه وو لومړنۍ ښځه وکړه او بې اولاده مړ شو بیا دوم یې هماغه ښځه وکړله هغه هم بې اولاده مړ شو بیا دریم هغه وکړله او په همدې ډول واړو د هغې سره ودونه وکړل او هر یو مړ شو خو د یو هم اولاد ونه شو او له ټولو وروسته هغه ښځه هم مړه شوه نو د قیامت په ورځ به هغه د کوم یو ښځه وي ځکه چې واړو د هغې سره ودونه کړي وو عیسی ځواب ورکړ په دې نړۍ کې نر او ښځې ودونه کوي خو کوم خلک چې د راتلونکي نړۍ او د مرګ څخه د بیا را ژوندي کېدلو لایق ګڼل شوي دي هغوی یو د بله سره ودونه نه کوي هغوی به نور نه مړه کیږي ځکه چې د فرښتو په شان به وي هغوی د خدای اولادونه دي ځکه چې د مړو څخه د تل لپاره را ژوندي شوي دي او دا چې مړي بیا را ژوندي کیږي موسی دا په خپله د سوځېدونکي بوټي په پیښه کې وښودله او هلته یې څښتن د ابراهیم خدای د اسحاق خدای او د یعقوب خدای وباله هغه د مړو نه بلکې د ژوندیو خدای دی ځکه چې د هغه په نظر کې ټول ژوندي دي د شریعت ځینو عالمانو وویل استاذه ډېر ښه ځواب دې ورکړ له هغې وروسته نور چا جرأت ونه کړ چې د هغه څخه بله پوښتنه وکړي بیا عیسی د هغوی څخه پوښتنه وکړه هغوی څنګه ویلی شي چې مسیح د داود زوی دی ځکه چې خپله داود د زبور په کتاب کې وایي څښتن زما بادار ته وویل زما ښي لاس ته کښېنه تر څو ستا دښمنان ستا تر پښو لاندې کړم نو کله چې داود مسیح ته بادار وایي بیا دا څنګه کیدی شي چې هغه د داود زوی وي په داسې حال کې چې ټولو خلکو د عیسی خبرو ته غوږ نیولی و خپلو شاګردانو ته وویل د شریعت د عالمانو سره احتیاط کوئ هغوی دا خوښوي چې په اوږدو چپنو کې وګرځي او په بازارونو کې ورته خلک سلام واچوي او غواړي چې په کنیسو کې په مخکې ځایونو او په میلمستیاو کې په ښو ځایونو کې کینی هغوی د کونډو مالونه خوري او د ځان ښودنې دپاره اوږدې دعاګانې کوي د داسې خلکو سزا به د ټولو نه سخته وي